السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم چې پخوانی لوبغاړی او د مځکو غل او د پیسو غل چې دغه ځوان لوبغاړو نه همیشه ډول باندې پیسې پټې کړې دي، هغه بیا د افغانستان کرکټ بورډ د طرف نه د 19 کلن ټیم چې کوم ته د دغه کوچ ټاکل سوی ده چې دغه یو ډېر بد خبر ده. زه به تاسو ته په دغه ویډیو کې د ده حقیقت واضحه کړم، کوم خبر چې ما د ده باره کې اورېدلی د خلکو نه هغه به زه تاسو سره په نن ویډیو کې شریک کړم. نو راځم زه تاسو ته وایم چې دغه رئیس احمدزی نومیږي. تاسو وګورئ تقریبا 20 کلونه د افغانستان کرکټ بورډ کې کله په یو چوکۍ باندې ناست دي، کله په بل چوکۍ باندې ناست دي. خیر چوکۍ خو دومره غټه مسله نشته، خو د افغانستان کرکټ بربادولو کې د دم ډېر غټ لاس ده. بربادولو مطلب دغه ده چې دغه ځوان لوبغاړو سره چې کله خیانت کیږي یا لوبغاړي غلط سلیکشن کیږي، هغه 19 کلن ټیم کې ګوره چې کله غلط سلیکشن وسي، همدغه 19 کلن لوبغاړي چې کوم دي یو وخت کې د افغانستان لپاره ملي ټیم کې لوبه ترسره کوي. په پخوا وخت کې ما دغسې د ده باره کې اورېدلي ول چې دغه شفیق الله غفاري په نوم باندې د افغانستان 19 کلن کې یو لوبغاړی او تاسو به یې پېژنئ، هغه نه 10 لکه افغانۍ پیسې اخیستلې دي. هغه نه وروسته بیا د 19 کلن ټیم کې سلیکټ کړی او یو بل لوبغاړی او چې هغه نوم باندې هېر سوی ده، هغه نه یې د مځکې غوښتنه کړې وله. اوس دی په 19 کلن کې لاندې لیول کې هغه بېچارهګان ځوان لوبغاړي غریبانان یې چې چا وسه نه لرېږي او استعداد لري، هغه خدای نه اخلي چې څوک چې ده ته پیسې ورکړي یا مځکې ورکړي یا همدغسې رشوت ورکړي. هغه لوبغاړی دومره استعداد هم نه لري، خدای خپلې فایدې لپاره هغه غلط لوبغاړی په 19 کلن ټیم کې انتخاب کړي. نو زه خو ورباندې ډېر زیات خفه سوم، حالان کې زه خپله یې نه پېژنم او نه ورنه دومره خبر یم. څومره خبر ما دغه باره کې خلکو نه ترلاسه کړی ده، دا یو ډېر غټ غل ده او د افغانستان کې همیشه دومره زیاتې غلاګانې کړي دي. او د ده یو ورور ناصر جمال نومېده، یو وخت کې تاسو ته قیاس په ملي ټیم کې ټیسټ لوبو ته راوسته، ټیسټ لوبو کې چې ناکامه سو نو 50 اوریزو لوبو ته یې راوسته او همدغسې 50 اوریزو لوبو کې به چې کله ناکامه سو بیا به 100 اوریزو لوبو ته یعنې راوسته. دا 3 واړه فارمیټو کې د ده ورور ناصر جمال ناکامه سوی ده. اوس خوشبختانه هغه ته ټولو د افغانستان خلکو ته معلوم سوی ده، اوس ځکه په ملي ټیم کې هم شتون نه لري، که نه یې د ده که وس وچلېږي دی اوس هم هغه ناصر جمال ملي ټیم ته راولي، خو د ده په ملي ټیم کې وس نه چلېږي. 19 کلن کې وس چلېږي ځکه اوس کوچ سوی ده، مخکې دی سلیکټر اوس یې کوچ کړی ده. نو اوس به لوبغاړي دی خوښوي او کوم لوبغاړي نه چې مځکې اخلي یا کوم لوبغاړي نه چې پیسې اخلي، هغه به 19 کلن ټیم ته راځي چې راتلونکی نړیوال جام کپ هم ډېر زر که خیر ترسره کېدونکی ده، چې د ما په نظر باندې دغه یو ډېر بد خبر ده د افغانستان کرکټ لپاره. تاسو د ده باره کې څه نظر لرئ؟ آیا تاسو ته هم دغه معلوم ده چې دا د رښتیا غل ده او که دا څومره خلکو ورپسې خبرې کړي دغه کې کوم حقیقت نشته؟ کوم ملګری دغه ښه په رسمیت باندې پېژني لاندې ما سره په کمنټ کې خپل نظر تاسو حتما شریک کړئ.